دغه وخت کې د انسان نه بیا پوښتنه شروع شي چې دا نکر منکر ورته راشي نو راجګي کې ورته چې قم راجګ شه چې راجګ شي نو ولې په دې وخت کې د امام ترمذي روایت دا دی چې دا سړی به چې د شي وګوري راوګوري داسې فکر کوي چې د مازدیګر مانځه وخت دی چې دا کوم صالح او نیک لمونځګزاره سړی دی نو هغه فرښتو ته به ورته وایي چې تاسو لږ ما پرېږدئ زه لمونځ وکړم او د مانځه نه بعد به بیا سره خبرې کوو نو فرښتې به ورته وایي چې مانځه قصه خلاصه شو نور ته باندې منځونه هم نشته روژې هم نشته هېڅ در باندې نشته هېڅ عملونه نور ختمه شوه بس ته مونږ ته د دې سوالونه جوابونه راکړه نور ستا وظیفه ختمه شوه نو سړی به ویله دا سترګې داسې مخي داسې به یې ومخي ورته وایي چې څه پوښتنه رانه کوئ امام ترمذي بل روایت راخستی دی چې دغه وخت کې چې دا هغه راورسېږي دا دوه فرښتې نو انسان منځونه به راشي دا لمونځونه به په دې اړخ کې ورته ودرېږي زکات به په دې اړخ کې ودرېږي قرآن عظیم شان تلاوت به دلته ورته ودرېږي دا نور اعمال به ترېنه ټول راتاو شي چې دا څونه نیک عملونه د انسان کړي دا به ټول دې قبر ته ورته راورسېږي او شاوخوا به ترېنه تاو شي چې دا ملایکې سختي ورته کوي نو دی به ورته بس پوښتنه دې مونږ نه وکړئ ده سره دې څه کار دی دا لمونځ به مې شفاعت کوي دا زکات به شفاعت کوي تلاوت به شفاعت کوي دا ټول شیان چې ده کړي دلته به شفاعت کوي ورته چې دې سړي سره کار مه لرئ مونږ سره خبره کوئ نو اولینه پوښتنه به د نکر و منکر دی چې رب دې څوک دی نو که چا دنیا کې خپل رب الله پاک به ګڼلی چې زما رب زما مالک زما خالق هغه دی نو هغه به اتومات به خپله جواب ورکړي چې رب الله زما رب چې دی هغه الله دی چې تاسو پیدا کړي موږ ټول پیدا کړي د ټول کائناتو خالق دی ازما رب دی نو ورته وایي چې بس ځئ ده بیا به ترنه پوښتنه وکړي چې دین دی کوم یو دی نو طبعا هغه کسانو چې اسلام خپل دین بللی دی نو هغوی به خامخا دا جواب ورکړي دین هم اسلام دی دغه طریقه باندې موږ ژوند تېر کړی وه ورته وایي چې دا هم صحیح ده نو هغه څه چې د اسلام دین نه یې منلی بل دین کې نو هغه به څه ورته وایي هغه طبي خبره ده چې هغه جواب نشي ورکولی هغه وایي چې زه څه پوهېږم ما دین چې و درېیمه خبره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تنه کېږي چې د دې سړي په باره کې ستاسو نظر څه دی دا څوک دی او د حیثیت څه دی د شان څه دی ته څه پېژنې نو هغه کسان چې مؤمن دی سعید او فیصله سره نیکبخته دی نو هغه به چې ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا خو د الله پاک پیغمبر دی دا خو محمد رسول الله دی دا خو زموږ پیغمبر او رهبر او قاید و که نه دا خو نو دا ملایکې به ترې پوښتنه وکړي ورته وایي چې دا خو 1400 کاله مخکې تېر شوی و نو ته دا څه پېژنې چې تا وپېژنې چې دا محمد رسول الله دی وایي چې ما کتابونه کتلي وو د سیرت دورې مې کتلې وې د سیرت درسونو کې مې برخه اخیستې وه دا ټول د سر نه بې خبرې درته بیان کړم دا ټول شیان چې رسول الله سلم څوک دی نو هغه ورته چې بس کافي ده مونږ پوه شو نو دی به په همدغه وخت کې چې دا حالت راځي نو د پاسه به یو اواز وشي د بارانه چې زما بنده رښتیا وویلې دی صادق دی په دې خپله خبره کې دا خپل قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوئ او دا داسې پراخه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او دغه حدیث دی چې دا قبر به دومره زیات ورته پراخه شي چې داسې ګوري بل دیوال به ښکارېږي داسې ګوري لکه هغه د پغمان غر چې ښکارېږي دونه به لرې ورته ښکاري نو دی به قراري ویلې چې د جنت نه د هغه نه به یو کړکۍ ورته راوشي لکه داسې دی به همداسې به د هغه کې شي او دا فرښتې د نکر و منکر چې ډېر په غوسه او په قهر راغلي وي دی به ورته ووایي چې ته ویده شه لکه څنګه چې ناوې ویده کېږي بس تر قیامتې ورځې پر نور مزې کوه خلاص په دې هغه کې به ځای هغه شي نو دا ملایکې او فرښتې به ته نه بېرته لاړ شي چې کله لاړ شي د اعمال چې ده ته راغلي په شکل کې نو دا سړی به د خپل اعمالو ته وایي چې تاسو څوک وایي چې زه م د هغه نه خلاص کړم د مصیبت نه دا خو داسې په غوسه او داسې په قهر راغلی وي زه یې ویرولم تاسو څوک یې چې ما سره دلته همکاري وکړې نو لمونځ به ورته وایي زه د لمونځ یم زکات پر زر زکات یم دا تلاوت د حج موږ ستا نیک اعمال ګوره که بیا هم در باندې سختي او تکلیف راغی نو فقط موږ ته اواز وکړه موږ رارسېږو نور تا ته ضرورت نشته فقط اواز کوه چې الله راورسېږئ موږ رارسېږو دلته ستا پوښتنه او هغه کوو نو دی به ډېر زیات خوشحاله شي ورته وایي چې الله دې تاسو سره احسان وکړي الله دې تاسو سره خیر وکړي زه خو د غټ مصیبت نه خلاص کړم نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د هغه چا حالت دی چې کوم یو په دنیا کې د شریعت او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زندگی تېره کړي نو په قبر کې به دغه حالت وي